پکتیا کې د کتاب راټولولو 3 ورځنی کمپاین پیل شوی. جامې زړې واغوندئ خو کتاب نوی واخلئ. تر عنوان لاندې دا په پکتیا ولایت کې د کتاب راټولولو کمپاین دی چې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت پیل شوی. د پکتیا د ولایتي ادارې او اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو دغه کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې هدف یې له دې لارې مطالعې ته د ځوانانو هڅونه او په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو بډایه کول دي. تر ټولو لوړ ارزښت او حقیقي ملګری دی چې بشریت د خپل اشرافیت او د خپلو مسؤلیتونو نور ته متوجه کوي. نن ورځ د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت موږ اراده وکړه چې موږ په پکتیا کې د ولسونو نه کتابونه راټول کړو. اطلاعات فرهنګ ریاست په خپل چوکاټ کې 4 عامه کتابتون لري چې په ټوله توګه 2000 کتابونه موږ لرو. مثلا زرمت کې زر ټوکه لرو چې دا د عامه کتابتون په خاطر ډېر کم ارقام دی. نو په همدې خاطر چې دا ارقام زیات شي او بعد عام ولس ته دا پیام د کتاب ولګول شي. په دې ولایت کې لوستي ځوانان د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري دغه اقدام ستایي او زیاتوي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستلو دود کم دی. نو پکار دی چې ځوانانو ته په عامه کتابتونونو کې د مطالعې لپاره زمینه برابره شي. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې هم ځوانانو ته د عامه کتابتونونو زمینه برابره کړي تر څو هغوی هم وکولی شي د مطالعې لپاره د خپلې خوښې کتاب ته لاسرسی پیدا کړي. د اطلاعات فرهنګ ډېره مننه کوم چې داسې یو کمپاین یې په لاره اچولی ده چې هغه ته کتابونه ټولېږي. دلته له یوې خوا ځوانان تشویقېږي، مطالعه کوي او له بلې خوا د مطالعې سره موږ د وطن جوړېږي. دا داسې حالات د مطالعې نشتون ده. پکتیا کې د کتاب لوستلو دود معمولا ډېر کم ده، ځوانان دومره علاقه نه لري. نو دا د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه ډېره مننه کوو چې داسې یو پروګرام یې مخته واچوله چې هغه د کتاب ټولونې پروګرام ده. په مرکز ګردیز کې د خصوصي کتاب پلورنځي مسؤل قاری محمد نسیم علمي وایي په هیواد کې د روانې جګړې له امله زیاتو کسانو ته رواني ناروغۍ پیدا شوي چې له امله یې د دوی له کتاب پلورنځي هم د اروايي کتابونو د خرڅلاو بازار ګرم دی. نن سبا د افغانستان ته د حالات په کتو سره خلک اروايي ستونزې زیات لري. د ارواپوهنې کتابونه زیات خرڅېږي دلته. د پخوا پرتله بازار هم ګرم ده. پکتیا کې کتابونه ځوانان زیات اخلي. اوس مهال پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې 4 عامه کتابتونونه شتون لري خو د کتابونو د کمښت له امله مطالعې ته د ځوانانو ورتګ کمرنګی دی. مسؤلین وایي که په پیل شوي 3 ورځني کمپاین کې خلکو ورسره د کتابونو همکاري وکړه نو تر ډیره به دغه ستونزه هواره شي.